د بریالیو خلکو نښې او ځانګړتیاوې. وخت نه لري چې د نورو پر ضد کارونه وکړي. د دې په لټه کې نه وي چې نور د ځان په ګټه وکاروي. د خپلو خوړو کیفیت او اندازه په دقت سره محاسبه کوي. وخت نه لري چې د نورو تر شا خبرې وکړي. په دوو مهمو ژبو خبرې کولای شي. د نورو بدۍ عادي ورته ښکاري. وخت نه لري چې په تېرو وختونو فکر خراب کړي. رښتینی وي او اوږدمهاله ګټو ته فکر کوي. مخکې تر دې چې خبرې وکړي فکر کوي. د نورو ګټه خپله ګټه ګڼي. وخت نه لري چې دروغ یا ووایي او یا یې په اړه پلان چمتو کړي. خپلو اړیکو ته پراختیا ورکوي. 6 میاشتې وروسته چې دوی ګورئ بریاوې یې محسوسوي. له ځواکمنو خلکو ویره نه لري او د دوی ترڅنګ بریالي خلک لیدلی شئ. له نورو تمه او هیله نه لري. که اړتیا شي کلونه یوازې ژوند کولی شي. دومره هڅاند وي چې آن په خوب کې مسلې حل کوي. له هر چا سره ملګرتیا نه کوي. د باور دایرې محدودې وي. مطالعه په ځان فرض بولي. او پوښتنې تر ځوابونو ډېرې مهمې وي. آیا په تاسو کې دغه ذکر شوي خاصیتونه شته؟ که وي نو مه ناهیلي کیږئ. ستاسو وخت راتلونکی دی او که نه وي نو د موندلو هڅه یې وکړئ.